دوستانو نن کومکی افعال او موقعیت په جملو کې وایي. کومکی افعال چې شته وایي، ګورې اول خو دا نوم زده کوي، مودال وربن. مودال وربن کومکی افعال. اوس درته صحیح تشریح کوم، تاسو به بیا په عمر کې له یاده ونه وځي. کوشش کوئ ښه په دقت ما یعنی فکر متمرکز کړئ، خو د فکر مه کوئ، صرف درس هم باید فکر. مودال وربن کومکی افعال. کنیوگاسیون خو مونږ ویلو که نه، یعنی مونږ چې یو فعل راخلو په جمله کې چې کوو گردان کوو. کنیوگاسیون اون د پوزیسیون im Satz، یعنی کنیوگاسیون گردانول او موقعیت په چی کې په جملو کې. اوس ګورئ ښه متوجه اوسئ مودال ورب نه مطلب څه شی ده. نن پنځم لوست ته څویم، پنځم لوست ته مودال ورب وایو. صحیح ده، پنځم لوست. ورځو دوستانو درس ته ورځو. مودال ورب نه تاسو چې ګورئ اوس ته چې وایې چې زه باید، دا باید څه شی سو؟ ګورئ دا کوم فعل نه ده، دا کوم کار نه ده چې ته وایې چې زه باید. صحیح ده، زه اوس درته دلته په نښه کوم، زه باید. ته اوس وایې چې ich muss، زه باید. صحیح ده، یا زه باید، ich kann، زه کولی شم، ich will، زه غواړم که نه. دغه باید، کول، غوښتل، دې ته کومکي فعل وایي. کومکي فعل ته اوس وایې زه باید، دا خو کوم فعل نسو، کوم کار خو نسو، زه باید، خو دې ته بیا جمع څه وایي؟ کومکي فعل وایي. صحیح ده، لکه ته اوس وایې زه کار کوم. کار دلته څه سو؟ دلته فعل سو. ته اوس وایې زه اوبه څښم. څښل دلته څه سو؟ کار سو که نه. ته څه څښې، که ته وایې چې زه باید اوبه وڅښم، بیا دلته کومکي فعل پکې باید راغی. کله چې باید راسي فعل اخر ته ځي. دا درته تشریح کومه چې ولې کله کومکي فعل راسي باید چیرته ځي؟ اخر ته ځي. ښه متوجه سئ دوستانو. اول راځو دوستانو، ګورئ زه تاسو دلته په نښه کومه. کنن وایي یعنی کول، توانېدل، یو څه شي ته هغه توانمندي لري یا کولی سې که نه، کنن ورته وایي. چې کنن کولو ته وایي. دا چې دا یو کومکي فعل ده. صحیح ده. موسن وایي باید. موسن چې ته وایي باید، دا یو کومکي فعل ده، یعنی باید. dürfen، dürfen یا dürfen وایي اجازې ته وایي. صحیح ده، dürfen. wollen وایي غوښتلو ته. چې ته وایي غوښتلو ته. ښه متوجه اوسئ، دا ویډیو ځان ته زوم کوي که درته نه ښکاري. صحیح ده. او sollen وایي، sollen هم باید ته وایي. زه درته فرق وایم چې دې باید دې باید ترمنځ فرق څه ده. او بل چې ده möchten، möchten هم غوښتلو ته وایي. دې غوښتلو دې غوښتلو ترمنځ فرق څه ده، دا هم درته اوس وایم. ښه متوجه اوسئ دوستانو. موږ اول راځو. ګورئ موس چې ته وایي باید ته وایي. صحیح ده. زول چې ته وایي باید ته وایي. دغه موس هم باید ته وایي. دا چې دا یو کار ته 100% کوي، 100% کوي. 100%، 100%. او دا چې یو کار مثال 100% نه وي، فرض که 80% یا 80 څومره، دا څه ده؟ په دې باندې به انشاءالله پوه سوي یاستئ. یعنی دا یو کار 100% کوي، او دا یو کار چې ده یعنی 100% نه 80%. یعنی یو کار ته زړه نه ich زول، زه باید. او دا چې ich muss، زه باید دا کار موس بیا راځي. صحیح ده، تم باید ډېر فکر وي. اوس راځو دې باید باندې خو پوه سئ. دې دواړو باید ترمنځ، زولن او د موسن ترمنځ دواړه باید ته وایي. خو دا یو چې ده، دا چې ده دا 100% یو کار کوي، او دا زول چې ده دا یو کار 100% نه 80% یا 100% کوي. صحیح ده، یعنی کم وي د 100% نه، یعنی موسن پې قوي ده. یو اوس دلته هم ولن هم غوښتلو ته وایي. صحیح ده، möchten هم غوښتلو ته وایي. که څوک ورته وایي چې فرق یې څه شی ده، ته به ورته وایې چې دا ولن چې ده دا عموما د ملګرو سره استفاده کیږي، او دا یعنی هوفلیک نه وي، ملګري سره استفاده کوي. او دغه möchten چې ده دا بیا مشرانو سره استفاده کیږي. صحیح ده، خو دا هوفلیک ته. چې هوفلیک ته نظر دی ته، یعنی دا ته مشرانو سره چې یو خبره کوي möchten به استفاده کوي، خپل ملګرو سره wollen نه به استفاده کوي. دا بیا وروسته یو بل درس راځي، هغې کې بیا هم تشریح کیږي. ما صرف درته دې فرق ویلی. صحیح ده. اوس راځو دوستانو یو درته تشریح کوم، انشاءالله په دې خو پوه سئ. اوس ګورئ دلته مې غاټ لیکلی مودال وربن، هماغه عنوان چې د مودال وربن لکه عنوان کښې یعنی کومکي افعال. کنیوگاسیون چې ته وایي یعنی ته یو فعل راخلې ګردان کوي، ګردانولو ته یې. und او پوزیسیون im Satz، موقعیت په جملو کې. اول درته زه ټول کومکي افعال وایم،
بیا درته په دوهم درس یعنی دې نه وروسته چې بل ورقه یا صفحه راځي هغې کې بیا درته موقعیت درته په جملو کې دا چېرته به استفاده کیږي صحیح ده. اوس راځو دوستانو چېرته راځو دا کنن راخلو دا اوس ګردان کوو د ایخ سره کنن په چی بدلیږي کان ایخ کان زه کولی سم دو کانست ته کولی سې ایزی اس کان هغه کولی سي وی کنن یعنی مطلب مې هغه نه دا ده که هغه نارینه وي ښځینه وي که ماشوم زه صرف هغه وایم نو تاسو باید دا یاد وي د نورو ته صرف هغه وایم وی کنن مونږ کولی سو ihr könnt چه könnt تاسې کولی سئ زی کنن هغوی کولی سي یا تاسو کولی سئ ښه متوجه اوسئ دلته یو ډیره مهمه او اساسي خبره زه تاسو ته ښیم مخکې دې نه چې تاسو دا ګردان یاد کړئ ګردانې چې تاسو یادوئ په کومکي افعالو کې د ایخ سره چې کوم شیان راځي لکه اوس وایي ایخ کان فرض که وایي ایخ کان ایخ موس ایخ دارف ایخ ول ایخ زول ایخ موخته نو هو به هو د ایزی اس سره هم همدغه راځي دا باید دغه طریقه یا دا میتود په ذهن کې کېنوي ځکه تاسو بیا کله بریف لیکئ یا یو خبره کوئ تاسو ته اتومات په ایزی اس سره چې راځي ایک سره چې کان راغی ایزی اس سره هم کان راځي ایزی اس سره هم موس راځي ایزی اس سره هم دارف راځي ایزی اس سره هم ویل راځي ایزی اس سره هم زول راځي ایزی اس سره هم موخته راځي دا قاعده باید تاسو زده وي چې د ایک سره چې شی راغلل ایک سره نو د ایزی اس سره به هم دغه کومکی افعالو کې هماغه فعلونه په هماغه رقم ګردان کیږي سمه ده انشاءالله چې دا به مو یاد کړي دا درنه له یاده نو زه بعضې چلونه درته ښیم چې تاسو باید په هغې کې څه وي فکر وي یا مختنم ویلې صحیح ده مختنم ویلې و دا به دلته په نښه کړم ښه اوس راځو دې په ګردان خو پوه سئ اوس زر درته وایم تاسو باید دا زده کړئ ایخ کان زه کولی سم دو کانست ته کولی سي ایزی اس کان هغه کولی سي wir können مونږ کولی سو ihr könnt تاسې کولی سئ sie können هغوی کولی سي یا تاسو کولی سئ ich muss زه باید du musst ته باید sie es muss هغه باید wir müssen مونږ باید ihr müsst تاسې باید sie müssen هغوی باید یا تاسو باید ورځو dürfen ته ich darf زه کولی سم du darfst ته کولی سي sie es darf هغه کولی سي wir dürfen مونږ کولی سو ihr dürft تاسې کولی سئ sie dürfen هغوی کولی سي یا تاسو کولی سي wollen راغلو ich will زه کولی سم du willst ته کولی سي sie es will هغه کولی سي wir wollen مونږ کولی سو ihr wollt تاسې کولی سي sie wollen هغوی کولی سي یا تاسو کولی سي صحیح ده زولن باید ته وایي ich soll زه باید du sollst ته باید sie es soll هغه باید wir sollen مونږ باید ihr sollt تاسې باید wir sollen مونږ باید راځو مختن ته ich möchte مختن غوښتل ته ich möchte زه غواړم du möchtest ته غواړې sie es möchte هغه غواړي wir möchten مونږ غواړو ihr möchtet ور ihr möchtet ده ihr möchtet تاسې غواړئ sie möchten هغوی غواړي یا تاسو غواړئ نو دا یې ګردان سو اوس راځو یو زر درته وایم بدون د معنا نه ich kann du kannst ihr sie es kann wir können ihr könnt sie können ich muss du musst ihr sie es muss wir müssen ihr müsst sie müssen dürfen dazu ich darf du darfst ihr sie es darf wir dürfen ihr dürft sie dürfen ورزو wollen ta ich will du willst ihr sie es will wir wollen ihr wollt sie wollen sollte razu ich soll du sollst ihr sie es soll wir sollen ihr sollt sie sollen möchten razu ich möchte du möchtest ihr sie es möchte wir möchten ihr möchtet sie möchten انشاءالله یو شی به هم زده کړی وي ښه نو دوستانو انشاءالله چې دا به هم زده کړي دا ډېر مهم ده او دومره مهم ده چې سر ته وایم که غواړئ چې لیکل زده کوئ که غواړئ چې جملې جوړول زده کوئ نو تاسو باید دا په یاد زده کوئ دا ما
ډېر په سختۍ موږ ته چا دومره یعنې لارښوونه نه کول چې دا دومره مهم دي، دا ډېر مهم دي، دا باید تاسو په یاد وزده کوئ. صحیح ده. کومه طریقه مې ویل دا ویډیو چې څومره ډېر کتای سي ویې ګورئ، خو یو کمنټ به وکړئ چې زه پوه شم تاسو وکتل. راځو دوستانو اوس موقعیت په جملو کې وایو. ښه متوجه اوسئ، دا ډېر مهم ده. تاسو کله لیکل کوئ دا باید تاسو زده وي. زیر ته اول یو مثال تشریح کوم، هغې نه وروسته به تاسو ته جمله جوړه کړم. صحیح ده. فرض که په دغه کې موږ یو مثال جوړو دې کې. صحیح ده. ښه متوجه اوسئ. اوس عادي جمله چې جوړوم ته چې اوس چاته وایې که نه چې زه کار نه کوم، ته ورته وایې ich arbeite چې شی ich arbeite nicht، وایي زه کار نه کوم. جمله جوړه سوله. ich arbeite nicht زه کار نه کوم. دا جمله دیزې نه دیزې پورې جمله جوړه سوله، یعنی ساده جمله جوړه. زه کار نه کوم ich arbeite nicht، اخر کې یو نقطه هم باید ورکړي که نه. ich arbeite nicht زه وایي کار نه کوم. صحیح ده. خو که چېرته په دې موقعیت دغه دا اصلي فعل ده. صحیح ده. که په دې جمله کې ته وایې چې زه باید کار ونه کوم، بیا د اصلي فعل چېرته ځي؟ دا بیا دلته منډه وهي، خو په انفینیټیو کې کېږي، یعنی هغه اصلي حالت ته ځي. دې ته باید ډېر فکر وي. اوس زه ورځم ګورئ دوستانو، ښه متوجه اوسېږئ. یو دقیقه صبر وکړئ دوستانو، زه دا بېرته هغه کړمه. ګورئ اوس درته بیا تشریح کوم، یعنی ساده جمله باندې خو پوه شئ، دا مې بېرته کنسل کړله، ساده جمله مې هغه کړه. اوس که چېرته د دې اوس که ته وایې چې زه باید کارونه کوم، موس یې په باید دې په جمله کې استفاده کړه. ich muss nicht arbeit چېرته لاړه؟ وخت arbeit دلته و که نه په ساده جملو کې. اوس که چېرته دغه کومکي فعل راشي په دې جمله کې، فرض که په دې جمله کې کومکي فعل راغی، ګوره وخت فعل دلته و که نه و دیزې کې و که نه. اوس چې وخت کومکي فعل راغی، کومکي فعل قوي ده، هغې قوت پې ډېر ده، هغې دي اصلي فعل جای ونیو، فعل چېرته وشړه؟ اخر ته end ته یې وشړه. چېرته؟ اخر ته لاړه. او کومکي فعل پوزیشن 2 کې راغی. چېرته؟ دوهم موقعیت کې راغی. او اصلي فعل د انفینیټیو شکل ځان ته غوره کړه. که فکر مې یا تېر درس کې مې انفینیټیو چی ته وایي؟ مصدر ته وایي که نه، یعنی اصلي حالت د فعل اصلي. لکه زه اوس وایم کار کول، داسې نه وایم چې زه کار کوم، کار کوي، کار کوي. زه وایم کار کولو ته څه وایي؟ ته وایي arbeiten، یعنی د خپل هغه اصلي حالت ته ځي، کار کولو ته ځي. صحیح ده. ته باید ډېر فکر وي. اوس راځو یعنی یو مثال مې درته ښه په یعنی صحیح در تشریح کړي، انشاءالله چې پوه شوي بهست. خو کمنټ کې ولیکئ چې پوه شوي که پوه نه شوي. ښه اوس راځو دوستانو، اوس دا اوله جمله وایو، بیا همداسې ورځو دومه درېمه یو کومکي فعل پکې استفاده کوو. راځو ګورئ am Sonntag د یکشنبې په ورځ können wir lange کولی سو مونږه او لنګ مطلب یعنی اوږد یعنی ډېره موده لپاره شلافن ویده سو. ګوره دلته کومکي فعل راغی، کومکي فعل کنن ده. کله چې کومکي فعل راغی شلافن چېرته لاړه؟ اخر ته لاړه. اوس که ته داسې وایې، که ته داسې وایې چې زه ښه یعنی کومکي فعل چې کله راغی دا پوزیشن 2 نیسي، اصلي فعل چېرته ځي؟ اخر ته ځي. همیش دا باید په ذهن کې وي. صحیح ده. اوس راځو دوستانو دوهمه جملې ته راځو. دا خو مې ویل اوله مې ویلې. دوهمه جملې ته راځو ich muss nicht arbeiten. ګوره ich زه muss باید nicht arbeiten کار ونه کړم. nicht مطلب یعنی کار نه کوم. nicht arbeiten کار نه کوم. ich muss nicht arbeiten. داسې به نه وایي چې دلته ich راغی اخر کې به arbeite ورسره، نه، دغه arbeiten په خپل عادي حالت ته ځي، arbeiten ته ځي. ich پورې صرف دا موس بیا ارتباط لري. بیا د ich ټول روابط د چا سره سول؟ د موس سره سول. ich muss لکه فرض کړه ich muss nicht arbeiten. د arbeiten بیا خپل عادي حالت ته ځي، وایي زه باید کار ونه کړم. سمه ده. اوس ورځو بلې جملې ته ښه متوجه اوسېږئ. دې جملې ته ورځو. die Kinder ماشومان dürfen اجازه لري am Vormittag مخکې د غرمې نه شپیلن چې وکړي، چې لوبه وکړي. دلته دورفن اجازه چې کله راغی نو د کیند دلته جمع ده، جمع سره دورفن په چی بدلیږي؟ په دورفن باندې که نه په خپل حالت پاتې کېږي. دا خو مې ویلی و که نه ګردان کې. د کینده ماشومان دورفن اجازه لري ام فورمیتاک مخکې د غرمې نه. فورمیتاک مخکې د غرمې ته وایي، یعنې په مخکې د غرمې کې، یعنې ام په فورمیتاک مخکې د غرمې نه شپیلن چې لوبه وکړي، یعنې ماشومان اجازه لري چې مخکې د غرمې نه لوبه وکړي. اوس ورځو بلې جملې ته دوستان ښه متوجه اوسېږئ. meine Tochter
زما لور meine Tochter زما لور دلته اوس پوزیسیف ارټیکل یعنی ماینه راغلی که نه will غواړي فیل آیس ایسن ډیر آیسکریم وخوري ګوري meine Tochter زما لور will غواړي فیل آیس ایسن ډیر یخ یا ډیر آیسکریم وخوري دلته چې د موډل ورب چې د ویل ده غوښتل سو که نه اوس mein Sohn زما زوی soll باید Hausaufgaben machen کورنۍ دنده machen باید وکړي صحیح ده بیا درته وایم mein Sohn زما زوی soll باید Hausaufgaben کورنۍ دنده machen اجرا کړي یعنی زما زوی باید کورنۍ دنده اجرا کړي یا وکوي اوس ورځو بلې جملې ته دلته باید هغه څو که نه په دې جمله کې باید هغه اوس ورځو هغه په دې جمله کې موږ غواړي چې شی aber ins Schwimmbad gehen چیرته باید چیرته لاړ شي Schwimmbad ته لاړ شي یا ihr möchte ins Schwimmbad gehen شی ins Schwimmbad gehen صحیح ده ins Schwimmbad gehen ja اوس دوستانو تاسو باید دا ټول کوم جملې مې چېرته ویلې دا جملې باید ټول یادي اوس هره جمله درته وایم بدون د معنا نه ښه متوجه اوسېږئ am Sonntag können wir schlafen د یکشنبې په ورځ کولی شو موږ am Sonntag können wir lange schlafen د یکشنبې په ورځ موږ کولی شو ډېر خوب وکړو ich muss nicht arbeiten زه باید کار ونه کړم die Kinder dürfen am Vormittag spielen وای ماشومان اجازه لري چې مخکې د غرمې نه لوبه وکړي mein Tochter will viel Eis essen وای زما لور غواړي چې ډېر چې شی viel Eis ډېر آیسکریم وخوري mein Sohn soll Hausaufgaben machen زما زوی باید کورنۍ دنده اجرا کړي ihr möchte aber ins Schwimmbad gehen هغه باید چیرته لاړ شي لامبو هاوس ته لاړ شي اوس په دې خو باید پوه شئ چې کله دې ته وایي کومکي افعال یا مودال وربن په کوم موقعیت کې راځي دوم موقعیت کې اول موقعیت کې چې راځي اول موقعیت کې عموما پرنومن راځي که هغه پوزیسیف وي که هغه پرسونال وي او وخت پکې راځي مثال هم Samstag Zeit پکې راځي عموما په اول هغه کې په دویم موقعیت کې موږ چې راوړو که چیرته په یو جمله کې وجود ولري مودل ورب هغه دویم موقعیت او فعل په کوم حالت راځي جملې په آخر کې end کې راځي end وایي آخر ته صحیح ده دلته فعلونه راځي صحیح ده دې ته باید ډېر فکر وي مننه ښه اوس دوستانو زه کوښښ کوم چې زر درته وایم ځکه ویډیو غټیږي په هر موډل ورب کې درته مثالونه ووایم صحیح ده اول مختن کې وایي اول مختن یعنی ته باید په دې ټولو خانهخالو کې مختن استفاده کړي ګورئ اوس موږ هم دا موډل ورب استفاده کوو ګورئ هر ځای کې ګوره مختن دویم موقعیت کې ده ګورئ was möchtest du وایي څه غواړې ته essen چې وخورې انیکا was möchtest du essen وای څه غواړې چې وخورې انیکا بیا انیکا ورته وایي ich möchte زه غواړم شپاګتي آش und یولینا möchte غواړي پیزا غواړي ما درته وخت ویلې چې x سره چې راغی ایزي اس سره هم چې möchte راځي ځکه زی ده که نه دې په خاطر möchte راغلی ich möchte شپاګتي وایي زه آش غواړم und یولینا چې ده möchte غواړي پیزا چې شته وایي پیزا ته وایي پیزا ویل کېږي اوس فاته پلارې چې وایي ich möchte زه غواړم nicht یعنی زه نه غواړم دلته منفي شوی ich möchte nicht زه نه غواړم zwei essen kochen یعنی زه نه غواړم چې دوه خوراکه تاسو ته پاخه کړم ich möchte nicht zwei essen kochen زه نه غواړم تاسو ته دوه خوراکه پاخه کړم also همدارنګه was möchtet ihr څه غواړئ تاسې انیکا او یولیانا
پلار ورته وایي زه نه غواړم چې تاسو ته دوه خوراک پاخه کړم یو شی به وایي وس also همدارنګه was muchtet ihr څه غواړئ تاسې انیکا اون یولینا انیکا یولینا بیا انیکا یولینا ورته څه وایي wir möchten مونږ غواړو څه شی آیسکریم غواړو څه غواړو آیسکریم غواړو بیا هغه ورته پلار ورته څه وایي فاته die Kinder möchten Eis وایي شاګردان د ماشومان وایي هغه غواړي آیسکریم غواړي die Kinder möchten Eis دا یا ځکه موږ تاسو خپل اصطلاح کې ماشومان خو هغه غواړي آیسکریم غواړي صحیح ده اوس ورځو können ته ورځو können وایي کولو ته وایي صحیح ده ich kann زه کولی سم viel besser وایي ډېر ښه یعنی viel besser schwimmen وایي زه کولی سم ډېر ښه لامبه als du ستانه ich kann viel besser schwimmen als du وایي زه کولی سم ښه لامبه ډېره ښه لامبه نظر تا ته انیکا ورته وایي du kannst vielleicht besser وایي ته شاید ښه اوسېږې schwimmen یعنی ښه لامبه وکولی سې aber لیکن ich kann زه کولی سم besser Fußball ښه فوټبال spielen یعنی زه ښه فوټبال لوبه کولی سم du kannst vielleicht besser schwimmen ته کولی سې دلته اوس دوه جملې دي که نه دلته kannst ګوره schwimmen دلته راغی du kannst vielleicht besser schwimmen یعنی ته کولی سې ته شاید ښه لامبه وکولی سې aber ich kann ګوره aber دلته بله جمله سوه ich kann besser Fußball spielen لیکن زه دلته دویم موقعیت کې کان راغی لیکن زه کولی سم ښه فوټبال لوبه اوس موته مورې څه وایي hoffentlich ورځوله könnt ihr beide gut Englisch Mathematik und Deutsch وایي زه ارزو لرم hoffentlich یعنی ارزومند یم چې دواړه ښه انګلیسي ژبه او ریاضي باندې او په جرمني ژبه باندې پوه سئ یعنی وکولی سئ hoffentlich könnt ihr beide gut Englisch Mathematik und Deutsch بیا یولانا او انیکا ورته جواب ورکوي wir können مونږ کولی سو څه شی یعنی دې معنا دا ده ښه متوجه اوسېږئ wir können مونږ کولی سو sehr gut Englisch und Deutsch und Mathematik یعنی ریاضي wir können مونږ کولی شو sehr gut Englisch یعنی مطلب یې دلته können یعنی مونږ پوهیږو یعنی کولی سو sehr gut English ښه انګلیسي ویلی سو und Deutsch جرمني ژبه und Mathematik ریاضي باندې und یولینا او یولینا چې ده kann viel besser Computer هغه وایي ډېر ښه د کمپیوټر spielen کمپیوټر لوبه کولی سي als du د چا نه د تا نه صحیح ده وایي یولینا چې ده kann viel besser وایي کولی سي ډېر ښه کولی سي کمپیوټر spielen کمپیوټر لوبه als du نظر تا ته بیا موټه مور ورته چې وایي und die Kinder ماشومان können کولی سي schnelle laufen تیزه منډه ووهي یا تیز لاړ سي که نه تېز رفتار وکوي besser tanzen ښه وګډېږي besser lernen ښه زده کړي länger schlafen یعنی ډېر وخت لپاره ویده سي یعنی ماشومان کولی سي ګوره und die Kinder ماشومان können schnelle laufen یعنی تیز لاړ سي تیز رفتار وکوي besser tanzen ښه ډانس وکوي besser lernen ښه زده کړي und lange schlafen او ډېر وخت لپاره ویده سي اوس راځو دوستانو یو بل درس ته یعنی müssen ته ورځو müssen څنګه استفاده کیږي اوس څنګه وایي müssen استفاده کوو موته es gibt viel Arbeit alle müssen helfen وایي اوس ډېر کار دی ټول باید کومک وکوي Franka du musst einkaufen ته باید سودا واخلې und ihr Kinder und ihr او تاسې خپل ماشومان ته او تاسې Kinder ماشومانو ihr müsst تاسو باید putzen تاسو باید ځای صفا کړئ صحیح ده es gibt viel Arbeit alle müssen helfen Frank du musst einkaufen und ihr او تاسې Kinder ماشومانو ihr müsst تاسې باید putzen پاک کړئ صفاکاري وکړئ اوس انیکا او
یولینا ورته څه وایي wir müssen putzen موږ باید صفاکاري وکړو und Papa muss nur einkaufen او پلار تنها باید سودا واخلي das ist nicht fair دا خو مناسبه نه ده موږ به صفاکاري کوو هغه تنها سودا اخلي مور ورته څه وایي nicht fair دا مناسب نه ده nicht fair مناسب نه ده ich muss Wäsche waschen زه باید جامې ومینځم und die Wohnung aufräumen او کور راټول کما das ist nicht fair دا مناسب نه ده سیده څومره خبره وکړه nicht fair ich muss Wäsche waschen und die Wohnung aufräumen das ist nicht fair اوس ورځو wollen ته ورځو wollen وختل کنه wo wollt ihr Urlaub machen چیرته غواړئ تاسې رخصتي وکړئ wo wollt ihr Urlaub machen wir wollen zu Oma fahren مونږ غواړو چې نیا خواته لاړ شو Julina willst du nicht im Urlaub schwimmen وایي ته نه غواړې چې په رخصتیو کې ولامبې یولینا ورته وایي doch ولې نه ich will schwimmen زه غواړم چې ولامبم لامبه وکړم aber Annika will zu Oma fahren Annika غواړي چېرته لاړ شي نیا خواته لاړه شي Die Kinder wollen zu Oma fahren ماشومان غواړي چې مور هغه نیا خواته ولاړ شي das ist gut ډېر ښه ده das kostet nicht viel وایي نه دې قیمت ډېر نه دی یعنې چې کله اوما خواته لاړ شي بیا به کور کې مصرف کم کېږي نو هلته مصرف به ټول هغوی کوي ښه ورځو dürfen ته ورځو dürfen کې موږ وایو لکه اجازه ته وایي که نه اجازې ته چې وایي Annika du darfst jetzt nicht Computer spielen ته اجازه نه لرې چې اوس کمپیوټر لوبه وکړې Annika ورته وایي warum ولې darf ich nicht warum زه ولې اجازه نه لرم ولې زه اجازه نه لرم warum darf ich nicht ولې زه اجازه نه لرم مور ورته وایي du musst Hausaufgabe machen ته باید کورنۍ وظیفه د اجرا کې څه وکړې کورنۍ دنده د اجرا کې Annika ورته څه وایي darf Julina Computer spielen یولینا اجازه لري چې کمپیوټر لوبه وکړي مور بیا ورته وایي nein ihr dürft nicht تاسو اجازه نه لرئ کمپیوټر spielen چې کمپیوټر لوبه وکړي und ihr dürft auch nicht او تاسو اجازه هم نه لرئ fernsehen چې د هغه تلویزیون وګورئ یولینا ورته وایي wir dürfen nicht fernsehen موږ اجازه نه لرو چې تلویزیون وګورو dann dürfen Oma und Opa بیا نو نیا او نیکه اجازه لري auch nicht یعنی نیا او نیکه هم اجازه نه لري چې تلویزیون وګوري یعنی چې موږ اجازه نه لرو نو بیا نیا او نیکه هم اجازه نه لري چې تلویزیون وګوري wir dürfen nicht fernsehen die سوالي علامه ده dann dürfen Oma und Opa auch nicht fernsehen اوس راځو sollen ته دا sollen باید ته وایي ده der Arzt sagt وای ډاکټر ویلې ich soll nicht arbeiten زه باید کار ونه کړم پلار ورته شوی du sollst nicht arbeiten ته باید کار ونه کوې چې ته باید کار ونه کوې wir soll dann den Garten machen څوک باید په ګارتن machen څوک باید په باغچه کې کار وکړي څوک باید باغچه وکړي یعنی کار پکې وکړي مور ورته شوی sollen wir dein Eltern fragen باید موږ ستا د مور و پلار نه پوښتنه وکړو څوک باید کار وکړي بیا ته هم der Arzt sagt ich soll nicht arbeiten du sollst nicht arbeiten wer soll dann den Garten machen sollen wir deine Eltern fragen دوستانو دغه دوه درسه د اخرني چې وو دا مې تاسو ته لږ تیز ویلي که فکر مې که نه د دې په خاطر تاسو دا ویډیو بار وګورئ بیا یې ودروئ بیا یې هغه کوئ دا بار وګورئ دا دومره مهم درس دی جرمني ژبه چې زده کوئ دا درس پکې یعنې سره زر ده په دې ټول درسونو کې دا ډېر مهم دی ځکه دې کې تاسو جملې جوړوی شئ دې کې تاسو په مودل ور باندې پوهیږئ یعنې دومره مهم ده دا ویډیو در سره سیف کړئ دا لینک یې راواخلئ د همدې ویډیو ټولو دوستانو ته یې ولېږئ څوک چې ورباندې ګران یو جرمني ژبه زده کوي صحیح ده نو دومره همکاري تاسو وکړئ او چې که درس هم یاد شو په دې کمنټ کې کمنټ حتما ولیکئ صحیح ده کمنټ وکړئ چې درس هم یاد شو یا په زړه پورې و نه و
مننه دوستانو، ډیره مننه. دا زموږ د نن ورځې 5م درس. ښه شیبې ولرئ او دعا موږ ته وکوئ. او بل دوستانو یو بله خبره، نو دوستانو که چیرته تاسو نه اول دویم دریم څلورم درس تیر وي، نو دغه یوټیوب خو وینئ تیار دی، یوټیوب کې دا ویډیو ګورئ. که بل ځای کې دا ویډیو ګورئ نو دغه یوټیوب ته به حتما سر ورښکاره کړئ. اول خو باید سبسکرایب کړئ. نو سبسکرایب ډیر مهمه ده. هر وخت چې ویډیو ګورئ یو لایک او یو کمنټ باید ورکړئ چې موږ دا یوټیوب بل یوټیوب له منځه تللی او دا باید خپل حالت ته ورسي. بیا به دلته لاړ شئ، د پلی لیست ته به لاړ شئ. پلی لیست مطلب دلته هغه ټول درسونه په یو ځای کې راټول شي. دا موږ چې کوم درس ورکوو دغه درس اوس دلته پروت ده. دا څلور اولني درسونه چې ګوره څلورم درس دلته د اول دویم دریم څلورم ټول په دې کې پراته دي. هغه به دلته وګورئ. که اسانه زده کړې ګرامر ګورئ هغه دلته وګورئ، که نورې ویډیوګانې ګورئ دلته وګورئ. او که ابتدایي ګورئ ابتدایي درسونه، که چا ابتدایي نه ابتدایي 10 ویډیوګانې دا باید یو ځل وګورئ. که څوک لږ مشکلات لري دې کې باید وګورئ. دې کې ابتدایي درسونه دي. سمه دوستانو، دا و زموږ د نن ورځې درس. ښې شیبې ولرئ، دعاوې وکوئ. د خدای په امان.